د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. ذبیح الله مجاهد ویلي چې امریکایي وسلې مو په غنیمت کې نیولې، هیڅ چاته یې نه ورکوو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کومې وسلې چې نیول شوي دي هغه تیرې ادارې ته د دوی تر لاس لاندې ورکړل شوي وي او موږ ترې په غنیمت کې نیولي چې اوس مهال د دغو وسلو پر مټ د هیواد ساتنه کوو. هغه د امریکایي وسلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې احساساتي وبللې او هیله یې وښوده چې د هغه سلاکاران به د دغو وسلو په باب جمهور رئیس ټرمپ ته سم او دقیق معلومات ورکړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ویلي و چې دفاع وزیر ته یې دنده سپارلې چې د افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. د معلوماتو له مخې د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي و چې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات یې له سقوط وړاندې دغه هیواد ته چمتو کړي وو. عمان کې 83 افغان نجونو تحصیلي بورسیې له لاسه ورکړې. د راپورونو له مخې دغه زده کړیالانو چې د عمان په میډل ایسټ کالج کې د امریکا په مالي ملاتړ له تحصیلي بورسونو له لارې زده کړې کولې، اوس پرې د امریکا مالي ملاتړ بند شوی او د اخراج له ګواښ سره مخ دي. دغه افغان زده کړیالانې وایي افغانستان ته د بیرته ګرځېدو په صورت کې به نه یوازې د خپلو زده کړو محرومې شي بلکې ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کیږي. د عمان په میډل ایسټ کالج کې له 83 نجونو زده کړیالانو 8 تنه د ماسترۍ او 15 نورې د لیسانس په دوره کې په بیلابیلو څانګو اقتصاد، کمپیوټر ساینس او انجینرۍ کې په زده کړو بوختې وي. د ښځو له تحصیلي بورسونو صندوق WSB په امریکا کې یو له هغو 6,000 بنسټونو دی چې په ټوله نړۍ کې فعالیت لري. د دغه بنسټ مالي ملاتړ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لوري کېده چې اوس فعالیت نه لري. افغانستان په تیرو 11 میاشتو کې د 143 میلیون ډالرو په ارزښت د تازه میوو صادرات کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ویلي چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې په تیرو 11 میاشتو کې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د څه باندې 143 میلیون ډالرو په ارزښت نږدې 296 زره ټنه تازه میوه صادره شوې ده. د نوموړي په وینا په دغو میوو کې انار، انګور، انځر، زردالو، ګیلاس، توت، شاتوت، خټکي او هندوانې شامل دي چې پاکستان، هند، متحده عربي امارات، چین، انګلستان، هالند، امریکا، فرانسې، استرالیا، عراق، سعودي عربستان او کاناډا ته صادر شوي دي. د تورخم دروازې پرانیستلو په اړه مذاکرات شوي خو لا هم تړلې ده. تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت وایي د دروازې خلاصېدو په تړاو پاکستاني لوري سره مذاکرات شوي خو لا پرانیستل شوي نه ده. هغه په یو پیغام کې په ډاګه کړې ده چې له پاکستاني لوري غوښتي چې لاره به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې وي او د دواړو غاړو سوداګري به نه زیانمنوي. د تورخم کمیسار زیاته کړې چې د مذاکراتي ټیم مرکزي ادارو سره له جزئیاتو شریکولو وروسته به د تورخم دروازې پرانیستلو په تړاو دواړه خواوې پریکړه کوي. تورخم اته ورځې وړاندې پاکستاني لوري هغه مهال وتړه چې طالبانو غوښتل کرښې ته څیرمه یو شمېر پوځي تاسیسات جوړ کړي. ازبکستان غواړي په افغانستان کې د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې پلي کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ازبکستان د 200 میلیون ډالرو په پانګونې سره غواړي چې په بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې ځینې پروژې پلي کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې ازبکستان په لومړي پړاو کې د 200 میلیون ډالرو په پانګونې سره غواړي چې د بلخ، سمنګان او کندوز ولایتونو کې پروژې پلي کړي. د خبرپاڼې له مخې په دغو پروژو کې د هرتان بندر ښارګوټي کې د اقتصادي او سوداګریز کمپلیکس جوړول، د خوراکي توکو تولید او پروسس، د مالدارۍ او باغدارۍ روزنه، د درملو صنعت، د سیمنټو او ودانیزو توکو تولید او همداشان د سبزیجاتو او میوو پروسس شامل دي. د مدني ازادیو ټولنې ګوانتانامو ته د امریکا حکومت له لوري د کډوالو د لیږد په اړه شکایت کړی. د مدني ازادیو ټولنې ګوانتانامو ته د امریکا حکومت له لوري د کډوالو د لیږد په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې ګوانتانامو ته هغه بندیان هم لیږل کیږي چې کومه جرمي کړنې نه ترسره کړي. دغې ټولنې په تګزاس کې د فدرال محکمې ته خپل شکایت استولی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د بنګلادیش، افغانستان، وینزویلا او پاکستان اوسیدونکي ګوانتانامو ته د لیږد له ګواښ سره مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم ځل واکمنۍ په لومړیو ورځو کې اعلان وکړ چې د یو اجرایوي فرمان په اساسي کولو سره به 3,000 هغه کډوال چې په ناقانونه توګه امریکا ته داخل شوي او جرمي سابقه لري ګوانتانامو ته واستوي. د بشري حقونو بنسټونو له پاکستان څخه غوښتي چې دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه افغان کډوال دې نه باسي. د ښځو د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان له حکومته غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې له دې هیواده نه وباسي. د بشري حقونو نږدې 40 بنسټونو له پاکستان حکومت څخه په یو لیک کې غوښتي چې هغه افغانان دې بیرته افغانستان ته نه ریپورټ کوي چې له مرګ د ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي پاکستان د هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب، سیاسي فشار او نورو جدي ستونزو سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت تېره میاشت په یو بیان کې دریمو هیوادونو ته د تګ په
ختم افغانانو ته د همدې روانې مارچ میاشتې تر پایه وخت ورکړی و چې له پاکستانه وځي. اسرائیل غزې ته د ټولو بشري مرستو مخه نیولې ده. د اسرائیل لومړي وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د یرغملو هوکړې له لومړي پړاو پای ته رسېدو سره سم لومړي وزیر نتنیاهو پرېکړه وکړه چې له نن سهار وروسته به غزې ته د ټولو توکو رسېدل ودرول شي. په اعلامیه کې راغلي چې اسرائیل به د یرغملو له خوشي کېدو پرته د اوربند اجازه ورنه کړي او که حماس خپل انکار ته دوام ورکړي نو دا به بد عواقب ولري. د حماس یوه ویان بیا د مرستو لارې تړل یوه بازاري باج اخیستنه او د اوربند هوکړې پر ضد یوه دسیسه بللې او په خبره یې منځګړي باید په دې موضوع کې مداخله وکړي. حماس غواړي له لومړي توافق سره سم د اوربند دویم پړاو پیل شي چې د یرغملو اسرائیلیانو ازادول، د فلسطیني زندانیانو خوشي کېدل او له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړې چې د امریکا د مالي مرستو کمښت به د افغانستان پر خلکو پراخ اغیز ولري. ګوتریش ټینګار کړی چې دا پریکړه به له 9 میلیونه زیاتو کسانو ته د روغتیایي او حمایتي خدماتو لاسرسی محدود کړي او د سلګونو ګرځنده روغتیایي ټیمونو او نورو ضروري خدماتو فعالیتونه وځنډوي. نوموړي زیاته کړه چې دا کمښت نه یوازې پر حیاتي بشري مرستو اغیز لري بلکې د جګړو او طبیعي پیښو له زیانمنو ټولنو سره د ملاتړ له پروګرامونو نیولې تر پرمختیایي نوښتونو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي پورې ټولې هڅې اغیزمنې کوي. د ګوتریش په وینا ملګري ملتونه هر کال په ټوله نړۍ کې له 100 میلیونه زیاتو خلکو سره مرسته او ملاتړ کوي او د دوی بشر دوستانه پروګرامونه غزا، سودان، افغانستان، سوریه، اوکراین او نور سیمې رانغاړي. د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت